جمع څنګه تعریفیږي؟ تفریق څنګه تعریفیږي؟ د جمع او تفریق علامې کومې دي؟ السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو سکرین ته ښه متوجه سئ. ګرانو زده کوونکو د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون لسم تمریني درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د تمریني درس موضوع مو تر نننۍ پورې د عددونو جمع او تفریق دی. دا تمرین به زموږ سره د کتاب د 19 او 13 صفحې په زده کړه کښې پوره همکاري وکړي. ګرانو زده کوونکو د دې تمرین تر پیل مخکې باید د لسم درس د زده کړې ویډیو حتما وګورئ. که مو کتلي وي نو راځئ چې را پیل یې کړو. تاسې به لاندې ټول سوالونه په خپلو کتابچو کې په عمودي او افقي ډول حل کوئ او سم جواب به له ویډیو سره ګورئ. لومړۍ برخه د جمع سوالونه. لومړی تمرین: که 25 مڼې ولرو او 14 نورې ور زیاتې کړو نو ټولې مڼې به څو وي؟ جواب: 25 جمع 14 مساوي کېږي په 18 سره. دوهم تمرین: اتل 42 کتابونه لري. که 14 نور واخلي نو ټول کتابونه به څو سي؟ جواب: 42 جمع 14 مساوي کېږي په 58 سره. دریم تمرین: 40 مڼې د یوې ونې څخه راوغورځېدې او 21 مڼې د بلې ونې څخه، نو ټولې څو مڼې دي؟ جواب: 40 جمع 21 مساوي کېږي په 55 سره. دوهمه برخه د تفریق عملي سوالونه. لومړی تمرین: که زه $70 ولرم او $25 مصرف کړم نو څو ډالر به راپاته وي؟ جواب: 70 منفي 25 مساوي کېږي په 45 سره. دوهم تمرین: که زه 80 چاکلیټ ولرم او 19 دانې یو چاته ورکړم نو څو چاکلیټه به راسره پاته سي؟ جواب: 80 منفي 19 مساوي کېږي په 43 سره. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د لسم درس تمرین. په راتلونکي درس کې به د 11 درس تمرین ولرو. په مخه مو ښه.